څه دپاره دی؟ دا د شیدو لپاره. شیدې لپاره. شیدې به له کومه کوي؟ شیدې به له کومه کوي؟ غوا. غوا کومه ده؟ ولې راته اخلي ما بد هر وخت سارلې لارې ما سلامونه دوستانو، الله دې وکړي صحتمند وئ. الحمدلله همغې کورنۍ ته راغلي یو، همغې ماشومې ته راغلي یو چې زموږ ډېری هېوادوال مسافر ورونه یې ژړولي دي. انشاءالله تاسو به نن د همدغې ماشومې خندا دا زموږ د مرستې لومړۍ برخه ده. انشاءالله دا به دوام لري، بیا به راځو انشاءالله. تا ګلاس راکړه. ستړی مه شي بچیه، څنګه یې؟ ستړی مه شي بچیه، څنګه یې؟ جوړه یې؟ ته خو ډېره خفه وي که نه؟ اوس څنګه یې؟ اوس خوشحاله. دا دې پلار دی؟ هو دا مې پلار دی. او حاجي صاحب ستړی مه شي. حاجي صاحب څنګه یې؟ کېنه مه پاڅېږه. څنګه یې حاجي صاحب؟ خیر اوسه حاجي صاحب. څنګه یې؟ جوړ یې؟ صحت دې ښه دی؟ خیر اوسه، مننه حاجي صاحب. ته څنګه یې؟ ته چېرته وې حاجي صاحب؟ موږ خو ډېره پوښتنه ستا وکړه. دا زړنۍ کې وم، زړنۍ ته تلم وم. دغه هغه مې ګل دی په مخه کې نارابونه او دغه بل شی پاکول زیتي او دغه ماشومانو ته مې الله دې خیر درکړي. نه ژاړې به نه. اوس د خوشحالۍ ورځ ده. تا څه ویلي وو چې الله پاک به دا حالت هم په موږ تېر کړي که نه؟ الله پاک ستاسو چیغه اورېدلې، زه باور لرم انشاءالله ستاسو ژوند به تغییر وي. خیر اوسه جوړ چې ته قربان په دین ما ویل ښکلا. حاجي بابا ستا انشاءالله زه باور لرم ستاسو د کور ټول مشکلات به الله حل کوي. ډېرو مسافرو ورونو مرسته در سره کړې ده او انشاءالله ستا په شمول د دې جنۍ اواز ټولې دنیا اورېدلی دی، ټولو مسافرو اورېدلی. الله به ټول مشکلات حل کوي. خدای دې حل کړي. پروردګار دې تاسې خیر اوسه دنیا او آخرت ښایسته کړي. خیر اوسه. او پروردګار ته راشې بچې ما سره دلته کښېنه. اوس نن به نه ژاړې بچیه که نن به ګوره سترګو نه اوښکې نه توی کوي که نه. همدې پلار ته خفه کېدې؟ پلار ته ووایو د نور مه خفه کېږه. صحیح ده بچیه؟ نه اوس به نه ژاړېږه. خاندې بیا خلک خفه کېږي. زړه دې خیر ده، زړه دې ډاډه ساته، زړه دې مه خفه کوه. ښه بچیه؟ الله به ورته سم کړي. صحیح ده بچیه؟ ما ویل نن خو به راځې کلي ته نوم خبر. په د یوه کوټه کې تقریبا 8 نفر اوسېده. نو الحمدلله د دې کوټې وضعیت به تاسو خپله وګورئ. دا به تغییر وي، دا به انشاءالله نوی ژوند دی د دې خلکو. ښه دا توشکې خو هم راغلي. صحیح ده؟ نوې توشکې مې درته راوړي. صحیح ده؟ 5 دانې توشک هم درته راوړي. بالښتونه هم 10 دانې بالښت هم درته راوړي. صحیح ده؟ چا ته به دعا کوي چا چې مرسته کړي مسافرو ته. خدای دې عمر ورکړي. خیر اوسې. پلار ته به نور نه خفه کېږي انشاءالله. ښه الله به ټول مشکلات حل او فصل کړي. ښه دغه پلار ته مې هغه ومسې. پلار مې هلته جامې دې ځان ته وکړې؟ نه یوازې دې بوټان اخیستي؟ ښه خلکو درته بوټان راوړي وو؟ خلکو راته راوړي. ښه دوستانو ډېری خلکو ته موږ د دې کورنۍ شخصي ادرسونه ورکړي وو. په دې وروستیو کې چې کله راغلم ما شمېره ترې واخیسته، مې شمېره ورکوله. الحمدلله ځینې کسان ما خو درته ویلې که نه. ولې دا کلمې سې وګوره ما د ژړا به دې راسې ورته. خیر په دې حالات کې الله دې خیر درکړي. خیر الله به خیر کړي. نور به مزدوري نه کوي حاجي بابا. ښه انشاءالله الله به خیر کړي. الله به هر څه سم کړي. نور به واچوه ته ته داسې چکه څنګه جمپر دی؟ دا مې ستا د مور دپاره راوړی جمپر دی. صحیح ده؟ دا واخله در سره دلته ږده. صحیح ده؟ دا ګورې بچې ښه ما ته غوږ نیسه. دا ستا دپاره مې راوړي. ښه 2 جوړه جامې دا دي او 1 جوړ جامې دا د ژمي جامې دي. ښه صحیح شو؟ خطا یې نه کړي درنه. دا مې درته تقریبا 4 جوړه جامې دي وړو ماشومانو ته راوړي. صحیح ده؟ تا ته خو مې شی نه دی راوړی. دام دي تا ته خو مې شی نه دی راوړی. زه خیر داسې نه دي دغه دې م راوړل ډېره دي. نه تا ته خو مې جامې نه دي راوړي. خیر ده. تا ته مې داسې ښایسته هغه راوړی. دا ته واچوه. چې ته قربان په دین ما ویل ښکلا. خوښ دې شو؟ نه صحیح دې خوښ شو؟ ښه دا دې 1 جوړ دا مې تا ته راوړي. صحیح شو؟ هغه به ورته وسپړم. دا دې بل جوړ دا هم ستا وي. ښه دا دې 3 جوړ. صحیح شو؟ ته داسې ورته وګوره. نه ته دا وسپړه دې چکه داسې ځان سره همداسې ونیسه چې څنګه دي تن باندې همداسې ونیسه. ښه بچیه ماشومان لرې کړه. یې ونیسه ځان باندې همداسې تن باندې. سپینې جنډې کلي ته خوښ خو دې دي. ښه دا مې دې بلې ستاسو واړه ماشوم ته راوړي. ستاسو یو وړه خور هم وه که نه؟ کومه ده؟ هغه بله چې وه. ته راشه بچیه
ښه دغې وړې ته م راوړي دې وړې ته وړه کومه ده دا م هغې ته راوړي صحیح ده دا به م ورته ورکړي صحیح شو بچیه صحیح شو بچیه تخپه چې کچ ځایږي که نه دا مې درته تورې دا د چا دي دا ستا دغه وړې خور دي هو یا زه صحیح صحیح دي ده هو، صحیح صحیح دي درکې جوړ دي او دا به د چا وي دایما نه دا دی دا بل ورور دي څه شو بله هغه ده راشه بچي دا واخله دا مې تا ته راوړي ښه دا واخله تا ته خو مې نه دي راوړي هغه دي خپل بوډا نسې پېژني تا ته مې دومره ښکلی بوټ راوړه دا وګوره صحیح دي صحیح دي خوښ دې شوه او دا مې ستاسو مور ته راوړي ښه دا به دې مور ته ورکړي صحیح شو څومره ښایسته بوټ دی ما بدي هر وخت څارلې لارې ما ویل نن خو به راځې دا دې بله کمپله صحیح شو دا دې بله کمپله دا ستا سپیشل ستا ځان ته ده ښه دا دې بله کمپله صحیح شو دا دې بله کمپله بس دی نور څه غواړې ډریم درته راوړی دی صحیح شو لاین هم دی ګروپونه هم دي هر څه شته صحیح شو دا په شمسۍ چارجوئ دا هم ترموز درته راوړی د اوبو لپاره دا مې درته چی راوړی د هغه بخارۍ بخارۍ مې هم درته راوړې ګاز ډبه مې هم درته راوړې ده دې کې ډېر سامان دی دوستانو ډېر زیات سامان پکې دی دا سامان ټول په دې کې شامل دی او دې ته څه وایي دې ته دیګی دیګی نه ګډوۍ اوبه چې پکې اچوي صحیح ده دا څه دپاره دی دا د شیدو دپاره صحیح شو دې باندې به چای کوئ بچیه صحیح شو دغه د کاسې ماسې شیدې به لکه شیدې به له کمه کړي خدای مهربان دی صحیح ده صحیح ده خدای مهربان دی شیدو چاره به دې مو وشي صحیح ده الحمدلله ستاسو مرسته وه د مسافرو ورونو مرسته وه ډېری مسافرو هېوادوالې خفه کړي وه د دې ماشومې اوښکې دردولي وه د دې چغې دردولي وه هغه د کور چې کوم اولیه ضرورتونه وو چې اشد د دوی ورته ضرورت و په شمول د کوټې د سامان چې توشکې فرش فوم بالښتونه دا هر څه د دې ماشومانو جامې جمپر بوټان دا هر څه م الحمدلله ورته راوړه انشاءالله دا د دوی لومړنۍ مرسته نه ده موږ به بیا راځو بیا به راځو انشاءالله تاسو منتظر اوسئ چې ته قربان په دین ما ویل ښکلا به راوړې کلي ته ته ډېره خفه وې کوټه څنګه شوه خاصله نه خوشحاله یې که نه رښتیا ووایه خوشحاله زړه باندې دې نور څه ارمان دی چې نه دسکال ښه دی راته دسکول دی او ما ته رانه وړو بل ځل چې راځم دسکول به هم درته راوړم بل څه شی غواړي بل چې نه بس یو دسکول پاتې شو نور خو څه نه ده صحیح شو دوستانو یو سپلی سپلی به درته راوړم دوستانو ډیره مننه دا مغه ماشومه ده چې 3-4 ورځې وړاندې د دې په خوله کې کریغې وي او په سترګو کې اوښکې نن یې په خوله خندا ده خو په سترګو کې اوښکې نشته الحمدلله دا د ویډیو او د مرستې لومړۍ برخه ده موږ سره منتظر پاتې شئ موږ به دې کورنۍ ته انشاءالله بیا راځو د ټولو مسافرو ورونو نه ډیره زیاته مننه کوو ډیره زیاته مننه کوو الله دې خیر درکړي د زموږ ستاسو ټولو په شریکه مسؤلیت دی چې د یوې کوچنۍ ماشومې اوښکې مو په خندا بدلې کړو پلار به یې تاسو لیدلی وي هغه سپین ږیری دی او پردیو کلیو کې ګرځېدو وچه ډوډۍ یې راټولوله تشنابونه یې پردي پاکول خو الحمدلله له دې وروسته به هغه دا کار نه کوي زه باور په دې لرم الله یې تاسو ټولو ته خیر درکړي جزاک الله خیرا ته پوهېږې څومره خلک دې خفه کړي ټوله دنیا دې خفه کړې وه اوس خو خوشحاله یې که ولې نه یم خوشحاله خدای دې عمر ورکړي مسافرو ته د خدای ډېره تېره ورکړي خدای دې دوی په ژای د خدای 2 په 2 ورکړي خیر اوسي موږ مانځه کې به هم ورته دعا کوو خیر اوسي تاسو سره خیر اوسي الله دې خیر دې تاسو که پلار به تاسو نور دا کار ته هغه نه و کړی والله که دا شیان به اوس نه ول که نه الله مهربان دی هر څه به وشي صحیح ده تا وایي چې دا ورځ به خدای تېره کړي ورځ خدای تېره کړه نور دې نه بعد به ستاسو ژوند ډېر ښه وي صحیح ده بخارۍ به هم درته راوړې بخارۍ به شپې لګوئ سبزي هم پرې پخولی شي هر څه پرې کولی شي صحیح ده بچیه